سلام خبرونه قدرمنو دوستانو د مینې ډک سلامونه اونې کې هلي به ونی په دې هله باندې چې راته ورو خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو سلام خبرونه چې یو خاصه پرپوري خبرونه ده تفریحي خبرونه ده البته چې د ځوانانو په خوښه تاسو خپل او پرپوري سندرې ډالې کې قدرمنو دوستانو که څنګه چې د خبرونه په پیل کې تاسو ولې چې د ځوانانو په خوښه تاسو خپل او پرپوري سندرې ډالې کې البته درنو دوستانو دلته یو ورزشکار ګورو چې مسؤل پاته دی خپل او ګلالۍ انجینر سره عکسونه اخلي د دې سره به خبرې اترې وکړو ته وبګورم چې عکس هغه سره کنه سلام خوب هستی سلام شما خوب هستید شکر زنده باشین چطور عکس گرفتین یا نه بله یک دو قطعه عکس گرفتم دو قطعه سلفی بود یا میت ساده نه ساده گرفتم به خاطر اینکه جای مختلف هست میشه از نام استفاده کرد نام زیبایتان فرشته فرشته جان ورزشکار هم هستین ما رو نزنین میشه کدام آهنگ بگویید که براتون تقدیم کنم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت بیننده‌های عزیز خوشحالم از اینکه میبینم دوستای رسانه‌ای ما اینجا تشریف آوردن بسیار کار نیک است دیگه عرض حضورتان ورزش هم که میکنیم به خاطر سلامتی میکنیم انشالله که ورزش یک پیام صلح است دیگه عرض به حضورتون که آهنگ گفتین بله آهنگ ما ترجیح میتونم که به ذوق برنامه خوب شما و بیننده‌های عزیز باشه بهتر است د برنامه په خوا خبرته یو خپل او پرپوري سندره ډالۍ کوم البته درنو دوستانو فرشته جان که هست هم در رسانه کار میکنه ببینیم که در کدام برنامه کار میکنه چطور از کارهای رسانه‌ایش خدمت شما عرض کنم که من افتخار همکاری با تلویزیون جهان دارم در بخش صحت و ورزش هست برنامه صبح با من هست و ما به همراه نگین جان پیش میبریم ان شاءالله که بیننده‌ها استفاده لازم از برنامه برده باشن واقعا چې ډیره خپل برنامه مخته وړي درنو دوستانو زه هم خبرونه ګورم خب فرشته جان میشه بگویی که یک شعر یک زمزمه یک چیز که به تفریح آمدی برنامه منتفی است چی میخواهی که به دوستایت تقدیم کنی والا نمیفهم که چرا وقتی سوال میکنن همه چیز از ذهن آدم دور میره مثلا چی معمولا وقتی از آدم سوال میشه که فکایی بگو و یا شعر بخوان و یا زمزمه که همه چیز پر میزنه از ذهن آدم نمیفهم خب یک خاطره خوشت بگو میشه بگویی که در حالی که در رسانه کار میکنی یک خاطره خوش داشته باشی همیشه خوب بوده با همکارا با دوستا معمول جایی که کار میکنی اینا هم عضو خانواده آدم میشن و واقعا دلچسب است خاطره خوشی است که وقتی که دور میز ناهارخوری همه با هم میشینیم صحبت میکنیم از جملات خوب از کلمات خوب استفاده میشه اینا همش خاطرات شیرین زندگی یک تشکر بسیار زیاد از تو آرزو دارم که از تفریح لذت ببری زنده باشید قربان شما ممنون از شما دوستانو فرشته جان و چې تفریح لپاره راغلی و پارک ته وخت چې ډیره زیاته خوشاله ښکاره کېدله او ښکلي تصویرونه یې هم وباسل د دې ځینه ورځو په ګډه سره د خپرونې لومړی سندره ګورو چې تخنیکي همکار مې ورته کومه سندره چمتو کړې ده دا د ډالۍ وي ټولو لیدونکو ته او په خاصه توګه هغه دوستانو ته چې د هېواد نه بهر دي سندره ګورو بیا هم سندرمن خپرونه مه هېروئ